پوهیږئ چې کوم عوامل د زړه د اسکیمیک ناروغۍ بالخصوص د زړه حملې سبب کیږي؟ اسکیمیا کله چې د وینې جریان یا د وینې په رګ کې بندش رامنځته شي او مربوطه عضو ته د وینې جریان بند شي، دې ته اسکیمیا وایي. یو وړه غوندې یادونه کوو، که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ، ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. هغه عوامل پیژندل ډیر ضروری دي کوم چې د زړه د اسکیمیک ناروغۍ سبب کیږي، ځکه د دې عواملو کنټرول او تداوی د زړه په اسکیمیک ناروغۍ بالخصوص د زړه په حملې د اخته کېدو چانس ډیر کموي. فزیکي فعالیت عدم موجودیت، یعنی فزیکي فعالیت نه کول. د فزیکي فعالیت عدم موجودیت د زړه د اسکیمیک ناروغیو خطر زیاتوي. په منظم ډول فزیکي فعالیت سرته رسول د قلبي ناروغیو خطر کموي. منظم فزیکي فعالیت د وینې کلسترول ټیټوي، شوګر یا ډایبټس کنټرولوي، چاغ او د وینې لوړ فشار کنټرولوي. نو باید په منظم ډول سره تمرین ترسره کړئ. د وینې د فشار لوړوالی. د وینې لوړ فشار د زړه په اسکیمیک ناروغیو بالخصوص د زړه په حمله باندې د اخته کېدو خطر زیاتوي. سګرټ څکول. هغه کسان چې سګرټ څکوي نسبت هغه کسانو ته چې سګرټ نه څکوي د زړه په اسکیمیک ناروغیو ډیر اخته کیږي او په دوی کې د زړه حملې ډیرې پیښیږي. چاغښت. هغه کسان چې ډیر چاغ دي که څه هم نور خطري عوامل ونه لري د زړه په اسکیمیک ناروغیو باندې د اخته کېدو خطر ډیروي. شوګر یا ډایبټس. هغه کسان چې د شکرې یا ډایبټس ناروغي لري د زړه په اسکیمیک ناروغۍ باندې د اخته کېدو خطر ډیر دی. نور هغه عوامل چې د زړه په اسکیمیک ناروغۍ باندې د اخته کېدو خطر زیاتوي عبارت دي لکه روحي فشارونه، الکول، غیر صحي غذاګانې. نو دا شیان تاسو باید کنټرول کړئ کوم چې تاسو ته وښودل. د زړه ناروغۍ یا د زړه د اسکیمیک ناروغۍ څخه به انشاءالله ساتل کیږئ. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړه کړه په دې هیله چې خوښه شوې مې وي. که خوښه مې وي لایک یې کړئ او دا ویډیو د پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ. د ویډیو کتلو څخه نړۍ مننه.